پلار جانه زه خو ځمه خدای وکړي چې رحماني کاکا ومني ځه بچی خدای مهربانه ده خدای خو لرو پلاره ولې هره ستونزه زموږ برخه ده ولې دعا کوو خو بدلون نه راځي دعا نه قبلیږي بیا وای صبر 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 نو تر څو صبر څومره صبر وکړو بچیه صبر صرف چپ پاتې کېدو ته نه وایي صبر هغه ده چې د سختۍ په وخت کې خپل ایمان ونه بایلي خو پلاره زه نور ستړی شوی یم د دې مطلبي خلکو نه د دې مطلبي دنیا نه نه بچی ګوره بچې که ته ستړی شوی نو پوه شه چې ازموینه دې پای ته رسېدلې ګوره وراره ان الله مع الصابرین الله د صبر کوونکو سره دی چې الله در سره وي نو بیا ته څنګه تنها یې موږ هر څه بایللی شو بچی پام کوه چې ایمان بایللی هر درد حساب لري هر اوښکه لیدل کیږي هر تیاره شپه سهار لري صبر کمزوري نه ده صبر هغه قوت دی چې انسان له ماتېدو ژغوري که ستونزه لویه وي نو پوه شه چې اجر یې هم لوی دی